ترې زر وباسم ماړه په دې فکر کې هر سحر له کوره وځي چې نن به بیا د کوم غریب مړی له لوره وځي ته به دا وایې چې بېګا شپه دی نهر پاتې و وږی او تږی جل وهلی مسافر پاتې و دا یو نن نه دی ټوله میاشت یې مسلسل پوخ کړی درته به وایې موږ له شوقه نن شوتل پوخ کړی ګرځي په ځمکه خو داوي به سترې سترې کوي په ټلیفون کې به وړې وړې خبرې کوي درته د عذر مخکې لس وارې لمنه اچوي غریب میلمه ته په سره اور خپله سرمنه اچوي منم د ژوند دیواړي نه وسیله د پیسه د هوسا ژوند د تیرو لپاره ښه د پیسه ستا سرمایه او شتمنۍ باندې مې زړه بد نه دی ستا لوړ پوړیزه ودانۍ باندې مې زړه بد نه دی خو ګاونډیه یو ګیله کوم له تا نه تا ته زه خو دې لوڅ کړم ښکارېږم له هر خوا نه تا ته ووړی او ژمی په کوټه کې بندیوان پروت یم د لمر او سویري نه محروم شوم په زندان پروت یم نو زه مجبور یم چې په تا باندې خپل کور خرڅ کم پوله پټی د پلار هډوکي له ولور خرڅ کم زما د لاټین ته رڼا باندې ته نه پوهېږي د دې تیاره خونې چوپتیا باندې ته نه پوهېږي او د خپلې ښځې په سوالي نظر زه ښه پوهېږم د دې پیغور په آخري خطر زه ښه پوهېږم و په دې وطن کې یوه بله غموونکې نقصه ډېرې په یو بل خرڅوي دا دردوونکې نقصه د بارګینونو راکړه ورکړه هم په سود تکیه ده نقده په لس او قرض د شلو په بهبود تکیه ده رهنمایي معاملات هم ورسره هذا القیاس بعضې بینکونو هم اغوستی دی هم دغه لباس نو زنا او سود شراب دا لوی لوی ګناهونه لري دا لاره زغنه ده او دا لاره ګړنګونه لري سمون صاحب له بل طرفه کلتوري یرغل تر دو واوښتو له ښاره ووتو تر کلو او تر بانډو واوښتو سلطان محموده تر موجوده د دربار په ژبه سلطان محموده تر موجوده د دربار په ژبه د چا قبضه او محاصره ده د دې ښار په ژبه صبر او زغم او حوصله اخر تر کومه پورې سوداګري او معامله اخر تر کومه پورې و 4.5 زره پښتانه دښتې لیلې وخوړه یو خونړي سړي یوې خونړۍ شپې وخوړه 4.5 زره پښتانه دښتې لیلې وخوړه یو خونړي سړي یوې خونړۍ شپې وخوړه چا یې په یاد باندې نه سلی او نه مزار جوړ کړو خو په ایراني ډیپلوماتانو یادګار جوړ کړو 4.5 زره پښتانه دښتې لیلې وخوړه یو خونړي سړي یوې خونړۍ شپې وخوړه چا یې په یاد باندې نه سلی او نه مزار جوړ کړو خو په ایراني ډیپلوماتانو یادګار جوړ کړو اړم صاحب د کتابونو چاپ کولو باندې کار نه کیږي د کتابونو چاپ کولو باندې کار نه کیږي د اخبارو په مفت ویشلو باندې کار نه کیږي تر څو چې ژبه رسمي نه کړو په دربار باندې تر هغې پورې به کښېنرم په قلار باندې تر څو چې ژبه رسمي نه کړو په دربار باندې تر هغې پورې به کښېننو په قلار باندې د خوشحال خان او محمود خان لمسیو ما ته غوږ شئ د ببرک خان او محمد ګل خان لمسیو ما ته غوږ شئ ژبه اوس وینه غواړي سر غواړي تاوان غواړي اوس زولنې غواړي سولۍ غواړي زندان غواړي په ګلبانو او په ګلپاڼو پښتو چېرته کیږي په ګلبانو او په ګلپاڼو پښتو چېرته کیږي په دې ګورګورو او مماڼو پښتو چېرته کیږي سر له سبایه په واس کومې دا اعلان پکار دی پاس پامو او پاټک لوی پښتونستان پکار دی سر له سبایه په واس کومې دا اعلان پکار دی پاس پامو او پاټک لوی پښتونستان پکار دی نو توصیف د شونډو او د زلفو او د ګورګورو کیږي پرمختګ چېرته د دې ژبې په سندرو کیږي نو ډرامه فلم او ثقافت هم ستاسو وړاندې پروت دی د جنکو نیملوڅ وجود په کیمره باندې پروت دی د دې لایق نه دی چې دی د زموږ زړو کې کینی دا هیروګان دی د هیرا منډۍ بنګلو کې کینی عقل نه مني یونسف عقل نه مني چې ګل پرېږدي ازغي ښکلوي د مسلمان وطن کافر مې په تندي ښکلوي د عمران خان خریلې خوله او د جهاد پیتوا د عمران خان خریلې خوله او د جهاد پیتوا
ما ته رایاد شي شیخ چلي او د مرداد پیتوا د عمران خان خریلې خوله او د جهاد پیتوا ما ته رایاد شي شیخ چلي او د مرداد پیتوا نو د سرکې بوتله د ادمګري او مفتی کله شوې فضل الرحمن نصیر الله او اشرفي کله شوې له ډېره درد او له پړسوبه په چاودلو راغله د پرهرونو سره وښکي په زیاتېدلو راغله سود کاروبار شراب مباح په زنا څوک سنګسار شو چېرته یو غل په افغانستان کې سرعام په دار شو نو ښایي قمندان صاحب سلطانه ښایي رشوت د اساسي قانون ماده وي کومه ښایي رشوت د اساسي قانون ماده وي کومه موږ به خبر نه یو شاید نه وي قصه وي کومه که بیا حرام خپله قاضي صاحب به نه اخستو پوهان مفتي او مستوفي صاحب به نه اخستو دا نیکټایي او د قاضي صاحب غاړه بند وګورئ په افغانستان کې دا په ځان نه وي رشخند وګورئ دا نیکټایي او د قاضي صاحب غاړه بند وګورئ په افغانستان کې دا په ځان نه وي رشخند وګورئ او دا سرتور سر انګریزۍ ګیره پښتونپال صاحب دی نوی له غربه ګمرک شوی څرندوال صاحب دی حق لرم وپوښتم وزیر او د جمهور صاحب نه بیا د رئیس او د والي او د مامور صاحب نه څه به کوئ بیا که مو دغه لنګه غوا وچه شوه څه به کوئ بیا که مو دغه لنګه غوا وچه شوه په ماسیسو که د ډالرو دا تنخوا وچه شوه ستا د عسکر به بیا په 3000 تنخوا کار وکړي ستا د عسکر به بیا په 3000 تنخوا کار وکړي دا باډیګارډ په بي کوپونه ستا ترخوا کار وکړي نو ستاسو جهاد او سرخندنې تر همدې ځایه وي سلطانه ستاسو جهاد او سرخندنې تر همدې ځایه وي ستاسو شعار او ګوت څنډنې تر همدې ځایه وي داسې مسلم یاري دې په ګولۍ ولګي داسې مسلم یاري دې په ګولۍ ولګي د بل د واک لاندې پټکي دې په ګولۍ ولګي او ورېښمین چینجی شوي د کاغذ کوتۍ کې ژوند تېروي شوی را محدود اوس دا غوس کوتۍ کې ژوند تېروي لکه شاهین کږې پنجې کوترې نه ماتوي اوس په سپین غر خورې ورې وزرې نه ماتوي نو د خوب ګولۍ خورئ په سوګند وایه خوب څنګه درځي د غلامۍ په سپین مړوند وایه خوب څنګه درځي او د بل ښکنځلې مو له هلکه څنګه تېرې شولې د میوالې و کوړي کېږدۍ مو هېرې شولې بد شماجره او خړسرې او کابليه مړه رک جا اور کیا کرے تو مدر سے چلیے مړه هزارګیا تا په ایران کې جوالیتوب نه کوه ازبک تاجک تا خدای ته موچیتوب نه کوه او پښتونه تا تر نن پرون علاوړ نه خرڅول تا بانجاره لوښي کباړ او پاپړ نه خرڅول نن ته وزیر یې ته وکیل یې ته رئیس صاحب یې ته ډګروال ډګر جنرال او ته پولیس صاحب یې پخې بنګلې لیکسس موټرې او شرکتونه لرئ د چین جاپان او د روسي تجارتونه لرئ همدا مو بس دی د قیامت له ورځې وویرېږئ مخورئ حرام نور د شدت له ورځې وویرېږئ او د ستراتیژیک پلان همدا کړې سودا مو بس دی د ستراتیژیک پلان همدا کړې سودا مو بس دی د دې وطن سره همدا کړې جفا مو بس دی او د ګلخانۍ ماڼۍ سرداره درته څه ووایم وا د واړه میروایس پلاره درته څه ووایم د ګلخانۍ ماڼۍ سرداره درته څه ووایم وا د واړه میروایس پلاره درته څه ووایم خو څومره چې دا سرکاري غله په دې خپل حال پاتې شي خاورې په سر به افغانستان کې پانګوال پاتې شي د زورواکانو او شتمنو پرېغوبل درګر دی په سلطاني ډاګونو چورو چپاول درګر دی لاسونه یې نیم شه څوک چې دا افغانستان نیموي لاسونه یې نیم شه څوک چې دا افغانستان نیموي افغانستان نه دی هغوی به زموږ ځان نیموي او زه د خپل ځان دومره اسانه چاته نه ورکوم نور د وړیا افغانستانه چاته نه ورکوم پارلمان دا وریلا د سړیتوب کار وکړي پارلمان دا وریلا د سړیتوب کار وکړي په وړو کې مالګه برابرې د نرتوب کار وکړي یو کاڼی سر لاندې او بل کاڼی په سر باندې ښه دی دا سر د ځمکې په سر نه د ځمکې لاندې ښه دی هغه سپک شوي چا چې دې خاورې ته سپک کتلي بلا درانه دلته د باد له بڼې سپک وتلي د یوسف مخو د یارۍ نه مې زړه نه صبرېږي
د سربایللې جوارۍ نه مې زړه نه صبرېږي دیوال پناه او غر پناه لالیه بیړه وکړه او زما د سترګو نه پناه لالیه بیړه وکړه مینه د نوره په کچکول او جام کې نه ځایږي شنه لوپټه دې په زیارت او بام کې نه ځلیږي بخت د بل خط په لیکلو ابدالي ملنګه د خوب تعبیر به مې صحیح وي جلالي ملنګه ګورګوتي څڼې د سپین غر په سپینو واورو ناستې پر ګڼه ګیره د نرۍ پر غز د خاورو ناستې دا پاتې ژوند هم زما د مرګ لباس پاتې شي که سره او سپین لرم هم تا ته د میراث پاتې شي او سر مې هم سر له سبا ایښی دی تاوان شه پته که دې پکار شوې زما وینې نو قربان شه پته که دې پکار شوې زما وینې نو قربان شه پته یو دوه ټپیزې مې ټپیز والا ورته ویلي دي چې د تیر تاریخ پاڼه زړه شوه د میوندو ملاله مړه شوه یا مې غږ نه اوري کڼه شوه و ایوبه وینه دې سړه شوه د مکناټن لښکرې بیا راغلی دي د مکناټن لښکرې بیا راغلی دي په څو وار دې پرې په دار کې زما د منصور په لاره لار کې ما خپلو وینو کې خمار کې او سر مې له دې وطن ازار کې خو د مور سپېڅلې شودې نه درته بخمه او د مور سپېڅلې شودې نه درته بخمه سلو کې شپږ اویا پښتون بله ناره نه کوو که نه راځه سر له سبایه سرشمېره نه کوو بل تاسو خپله خوله باندې اقرار کړی دی د افغانیت پر نوم مو مخامخ ګزار کړی دی په سپین سترګۍ د بعضو خولو نه دا الفاظ راوځي له دې بدبویه خولو نه اوس هم دا آواز راوځي من افغانی هستم مگر افغانستانی هستم و من همه افتخار میکنیم که افغان هستیم و افغانستانی هستیم تو که افغان نیستی از کدام کوور عطا شدی برو گاوایت حل کو تو از کجا پیدا شدی بعضې خویان د ایمانونو په سودا ختلي د هلاکت او بربادۍ بام په هوا ختلي د افغاني نوم او نښان له پولو وغورځېدل په سپینو ګیرو د ایمان له پولو وغورځېدل و پښتونه څو به در په در خاورې په سر یادېږي زه پېښور او ته کابل کې مهاجر یادېږي خلکو تر اوسه لا ساتلي بې ویښتو سرونه پښتنو ومو ویشتل خپله د سړو سرونه په نجیب باندې اوس هم لا د کافر الزام دی په نجیب باندې اوس هم لا د کافر الزام دی په ګلبدین او جلال الدین د ترهګر الزام دی په جمعه خان او کشمیر خان نوم د حزبي پورې دی یون ملتي او په لایق نوم د خلقي پورې دی متوکل او ملا ضعیف لا نظربند پراته دي میر تلیم او ملا اسحاق هم کلابند پراته دي نو غرغخت سړبن او ایوب خان خو په ښکاره نه راځي محمد ګل خان او اکبر خان هم دوباره نه راځي علامه سید جمال الدین را خبروم درپسې زه مدم خان او ببرک خان راویښوم درپسې خلک لګیا دي موږ له دې خپلې نقشې وباسي پښتنو ویښ شئ موږ د ځمکې له کورې وباسي خو څو چې ژوندی هم یو پښتون وي د دې ځمکې په سر ابه د دې خاورې مجنون وي د دې ځمکې په سر ګریوان مې پرېږده که په ځان دې خپل ګریوان لورېږي خلک لګیا دي موږ له دې خپلې نقشې وباسي پښتنو ویښ شئ موږ د ځمکې له کورې وباسي خو څو چې ژوندی هم یو پښتون وي د دې ځمکې په سر ابه د دې خاورې مجنون وي د دې ځمکې په سر ګریوان مې پرېږده که په ځان دې خپل ګریوان لورېږي دومره مې ووهه چې څومره دې په ځان لورېږي وای سوپ مخیا چې ته تور او که سپین یوړې پښتونه نور چې یو ځای نه شوې اباسین یوړې کوز پښتانه هم ته وایو د بل په پل لځي خلکو پردي کړل را خپل موږ پسې خپل لځي نو خوشحال خان او غفار خان درته له کومې کړمه میرزا علي خان او عجب خان درته له کومې کړمه سیري ګریوان د درویزه اخون په عذر لاړم د سمندر او صنوبر کاکا په قبر ژاړم زما آزاد افغانستانه ومې نه لیدلې او زما په ژوند پښتونستانه ومې نه لیدلې زما په ژوند پښتونستانه